أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 98 قل يا أهل الكتاب او آیت او پیغمبرا چه او کتاب والو یهود و نصاراو ستاسو جو سمر شبهاتو سمر اعتراضونو پا دیوڑان دے آیتونو کی دا اغی جواب شو تو وایا او پیغمبر آیا اہل الكتاب او آل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ ولتاسو انکار کوئی دا آیتونو دا اللہ نا واللہ شہید اللہ تعالیٰ گواہ دے علا ما تعملون پاک عمل چتاسو کوئی قل تو آیا او پیغمبر یا اہل الكتاب او اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولتاسو منکوئی خلق دلار دا اللہ نامن آغسوک آمنا چیمان راوڑ دے تبغونہا عوجن تاسو کوشش کوئی چکا گوگ کئی دالار شکون پیدا کئی شبہات پیدا کئی نو دالی کتابو کار داو چاو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راڑو دی با کنفیوز کول پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے وئی کہ اللہ تعالیٰ پا ہر دور کی دو قسم مخلوق پیدا کئی یو آغا کہ پازیٹیو سینس کے کار کئی دین دا پارا بل آغا کہ پا نیگیٹیو سینس پانے کار کئی نو آغای شبہات پیدا کئی وی فرمائل کہ یاخذ هذا الدین عن کل خلف عدوله پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دین او دا دین علم دا ہر یو جنریشن نا با نیکس جنریشن اخلی نیکس جنریشن دوران دی جنریشن دا علم واقلی اس دا اغا علم اغسطن کو خلق و کار سدے ینفون عنہ تحریف الغالین چکم خلق دیر دا دین ایکسٹریمزم ترسی اغی دا دیر رد کئی چی دا دین تصور ندے ینفون عنہ تحریف الغالین غلو ایکسٹریمزم دا چی دا دین نفی کئی تحریف او ڈسٹارشن دا ایکسٹریمسٹ خلقو ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين او دين في كيد دينا يعني جواب وركي د باطل پرستو او د شبه پیدا کون کو خلق شبهات چې شبه پیدا کوي په دین کې د هغه شبهات رد کوي او دریم و تعویل الجاهلین او د ناپوه خلقو کوم مفهوم چې د دین هغه ورکي دوی دا غلط دی دا جاهل دی نه پوهیږي په دې یا اهل الكتاب لم تصدون ولمن کوي دلار د الله نامنا غسو آمنا چې ایمان راوړ دې تبغونها عوجا تاسو کوشش کوي د دې لارې چې کګي د دې لارې کوشش کوي چې څه کوي وانتم شهدا حالانکه شهدا معنا دا جمع د شهید او د شاهد د په معنا د عالم وانتم شهدا حالانکه تاسو پوهی چې دا څه کوو موږ غلط کوو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ دِي اللَّهُ تَعَالَى غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آغا شینا چه تاسو کم عمل کوئی دی مانا دار چه اللہ تعالی تاسو رٹول کردار پر یا ایوہ الذین آمنوا اس مومنان داسیو چه غیبی باید چه دوی سے خبر امنو کمپرومائز اللہ تعالی فرمائل کر دوی خبر امن رہی خم کافر کئی ایخم پریدینا یا ایوہ الذین آمنوا آکسانو چه ایمان راوڑے دے ان تطیعو فریقن کچر تاسو اطاعت کوئی منی فریقن دیوی ڈلے من اللذین دا آغا جانا اوتو الکتابا چه ورطا کتاب ورکرشوے دے یردوکم نو دیبا واپس کی تاسو بعد ایمانکم پس دا ایمان ستاسو نکافرین کافران دیبا تاسو دا ایمان نباد واپس کو پر تبیا بوزی نو خبردارا چلو دوی متعلق تاسو کیر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اثرنگے بتاسو کافران کے گئے وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ تاسو بانے لستیش آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی وَفِيكُمْ رَسُولُ اپا تاسو کے موجود پیغمبر دا اللہ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اچاچ مضبوط لاسو لگو دا اللہ دا دن رسائی بانے فَقَدْ هُدِيَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نو تاکید دے گائے کریشو لارنے کی طرف دا یہ حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اعتصام باللہ دا خدای دا دین پر رسائی بانے لاس لگول حضور علیہ السلام دا خدای دا دین تاسم رسائی والے دا خدای دا دین رسائی عبارت دا قرآن تاسو شینا دا قرآن نا حدیث کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ یہ زمانہ تاسو مانے را روانا دا تاسو مانے با دا دین پر نام دور فتنیوی او دومره بر چاپیرن فتنو کی تاسو کور یئی لکه پسٹورمی نائٹ کی چه سمرت یاروی توفانیش پکی صحابہ تپوسو کو ومل مخرج منها دا دین دا خلاصی و دا وطو لار صدا دا دغی تیرونا لار صدا دا وطو پیغمبر علیہ السلام نے کتاب اللہ دا اللہ کتاب اللہ سشے دا اللہ کتاب پیغمبر علیہ السلام فرمائے وہ ذکر الحکیم
دا هغه نصیحت ته چې د حکمت نه ډک دی. یوه وهو الصراط المستقیم، دا نیغه لار ده. وهو حبل الله المتین، دا د الله تعالی مضبوطه رسای ده چې دې رسای باندې زور کې نو الله طرف ته بخېږي. چې دا رسای زور پکې نه کوم خوا بخېږي، الله طرف ته کلایمبینګ کې. وی فرمایي چې من اخذ به وی فرمایي لا يخلق بکثرة الرد، چې دې قرآن کمال دا دی چې دې په بار بار تلاوت باندې زړیږي نه، بار بار ویلو باندې زړیږي نه. استاد یو الله تفسیر خلاص کړی دی، استاد دې زور کاری که روزانه نوې مزه درکوي، ځکه دا د روح غذا ده، لہذا روح روزانه په دې باندې نوې نوې مزه اخلي. پیغمبر همدغه یو آیتونه دي ته یو ځل ولوله، بل ځل بیا اورې، بل ځل بیا اورې. کله سړي په ذهن کې نه راځي چې دا خو دا یعنی دا تاسو غانا وایي، سنګینګ تاسو وایي، سانګ تاسو وایي، غزل چې دا غزل خو ناشناس دیارلس ځله وایي، څومره ځله وایي دیارلس، نو هغه زوړ شي چې څو وارې واورې بیا په سړي باندې ښه نه لګي. خو د قرآن کریم دا کمال دی چې دې کله زړېږي نه، دا دې معجزه ده. ولا تنقضي عجائبه، د دې معانی مفهومات او عجائب ختمېږي نه، قیامت پورې به علما لګیایي نوې نوې عجائب به د قرآن راوباسي. ولا تنقضي عجائبه، پیغمبر علیه السلام فرمایي من اخذ به نجا، چا چې دې باندې مضبوط لاس ولګو د نجات وموند، خلاصې وموند. ومن حکم به عدلا، چا چې نظام حکومت د دې په اساس باندې اسټیبلش کړ، د عدل امپلیمنٹ کړ، عدل او جسټس امپلیمنٹ کړ. ومن اخذ به فقد هدي الى صراط مستقیم، چې چا دې باندې مضبوط لاس ولګو د صراط مستقیم طرف ته روان شو. نو دغه الله تعالی ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله، یریږئ الله تعالی نه حق تقاته، لکه څنګه چې الله نه د یریدو حق دی. نو اوس د الله تعالی عظمت او لویوالی او قدرت او قوت څومره دی، مونږ ته څه باونډریز او څه لیمټس او حدود نه دي معلوم. یعنی د الله تعالی قوت دا لا محدود دی، محدود دی. نو د الله تعالی نه یره به هم لا محدود کې، محدوده یره به کې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اممړېږئ تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په دې حالت کې چې مسلمانان یې. نو اوس مسلمان وایي څه ته؟ نو مسلمان دې ته وایي چې دې ټوټلی سبمیشن الله تعالی ته وکړي، د ژوند په هر فیلډ کې، په هر اسپیکټ کې، په هر میدان کې دې ټوټلی سبمیشن چاته وکړي؟ الله تعالی ته. یعنی دې که بزنس کی نو هغه کار نه کوي چې د الله د حکم خلاف وي، دے کہ پالیٹکس کی نو آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی، دے کہ جاب کی نو آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی، دے کہ پا خوشحالی کی نو آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی، دے کہ تکلیف کی نو آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی، دے کہ مسجد کی آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی، دے کہ کور کی آغا کار نہ کئی چھ دا اللہ دا حکم خلافی. دیتا ہوئی مسلمان، دیتا ہوئی مسلمان. اردغی اسلام دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وا سورہ بقرہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، آیات کاغا فَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، چه پورتکول چتول ابراہیم علیہ السلام القواعد، فاؤنڈیشنز. قواعد مانا سا بنیادنا، اساس. من البیت د بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام والسرا، چه کل بیت اللہ آباد کر نو دوار دعا کولا چه ربنا و رب زمونگا تقبل منا، قبول کے زمونگا انکا انت السمیع العلیم، تاکی سرت اوریدن کے عالم ہے. ربنا و رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا، اگر زمونگا مسلمین لکا. دا مسلمین دا تسنیه دا مسلم. مسلم مانا یو، مسلمین مانا دعا، مسلمین مانا دعا، مسلمون مانا دیر. نو دا دعا کسان پہ اور رب زمونگا وجعلنا وگرزے مونگا مسلمین لکا، سرنڈر کا ان کی تاتا. مسلمان خدای ہو، ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہو، اسماعیل علیہ السلام ذکر بیت اللہ بادے. نو دی دعائے سکولا چھ خدای مونگ مسلمانان چھ مسلمانان خو، یعنی مانا دارا چھ مونگ لدا توفیق رکھے چھ رجوان پہ ہر میدان کی تاتا سرنڈر کرو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا او داودات زمونگنا امتن یو ڈل پیدا کے مسلمتن چیغم مسلمانی غالا کے خودن کے سرنڈر کون کے سبمیشن کون کی لکتاتا وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَخِمُنْتَا مَنَاسِكَنَا. مناسک جمد منسک دا، مناسک جمد منسک دا. او منسک اصل کی وئی یو پراپر عمل کول چی اگی سر شناخت او پہچان کی گی، چی اگی سر سکی آئیڈنٹیٹی. نو سی او سڑے منس گئی
نو دې سره شناخت کیږي چې دا څوک دی دا مسلمان دی یو سړی چې حج روان دې سره شناخت کیږي دا څوک دی چې دا مسلمان دی نو ورته وی چې وارنا مناسکنا مونږ ته هغه عملونه وکړي چې هغې سره د مسلمان شناخت کیږي چې هغې سره مسلمان بغیر د دې چې خپل ځان انټروډیوس کړي د هغه عمل سره به تا ته معلوم شي دا مسلمان دی نو پته ولګېده چې مسلمان به هغه کردار پلی په ژوند کې چې بغیر د نامې اخیستو نه او بغیر د خپل شناخت کولو نه هر یو کتونکي ته دا پته ولګي چې دا مسلمان دی وارنا مناسکنا وتب علینا ارجو کې مونږ باندې یعنې که مونږ نه کوتاهي وشي او مونږ ځان ملامته کړو نو زمونږ توبه قبوله کړي انک انت التواب الرحیم تاکي سرت توبه قبلون کې مهرباني ربنا رب زمونږه وبعث فيهم رسولا اولئک دوی کې رسولا پیغمبر منهم د دوی نه یتلو علیهم آیاتک چلولی دوی باندې آیاتونه ستا ويعلمهم الكتاب تعلیم ورکړي دوی ته د کتاب والحکمت د حکمت ويزکیهم اپاکي دوی د بد اخلاقۍ نه انك انت العزيز الحكيم تاكيد سرت العزيز غالب قوت والے الحكيم حکمت والے ومن يرغب عن ملة ابراهيم عن ملة ابراهيم مخنا لید ملت ابراهيم الا من مگر آسوک صفح نفسا چه ځان هیر کړی وي صفح نفسا معنا چې ځان هیر کړی وي او دیو معنا الا من صفح نفسا چې چا ځان ذلیل کړی چې چا ځان په ځان پست کړی او درېو معنا الا من صفح نفسا چې چا د ځان نه دانسته کمقل او بېوقوف جوړ کړی بېوقوف وایي تاسو ورته بے عقله چې چا ځان دانسته طور بې عقله کړی صفحه بېوقوفی ته کمقل طور هغه سین فا لام دی دا سین فا ها دی ولقد استفیناه فی الدنیا اتاکی سر مونږ دې چوز کړو انتخاب د کړو په دنیا کې پیغمبرای د پاره وانه فی الاخرت اتاکی سر دې د پاخرت کې لمن الصالحین د نیکانو خلقنا اذ قال له رب چې کله د توبه پروردگار د اسلم سرندر شه الله تعالی تسلیم شه قال دوی اسلمت لرب العالمین رب العالمین ته تسلیم شوی ووصى بها ابراهیم وصیت کړو د دې خبره ابراهیم علیه السلام زامن خپلو ته ویعقوب علیه السلام زامن خپلو ته یا بنی دې دواړه وی چې او زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدین تاکي سره الله تعالی ورکړی تاسو دپاره دین اسلام فلا تموتن نو تاسو ممړې گئے الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې چې سرنډر کوونکي الله تعالی ته نو الا وانتم مسلمون اوس یو سړي ته د مرګ حالت خو معلوم دی چې مرګ به کله راځي که معلوم دی نه دی معلوم نو د دې وجې 24 hours he must try to be in form of Islam چې دی 24 hours دا کوشش کوي چې دی د اسلام په فارم کې ځکه هسې نه چې مرګ ورته راشي اره د عمل د بل چا وي مرګ ورته راشي اره د عمل د بل چا وي نو واپس بل سبق یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او ایمان والو ویریږئ الله تعالی نه حق تقاته لکه څنګه چې الله نه د یریدو حق دی ولا تموتن اممړې گئے الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې تاسو مسلمانان یې واعتصموا بحبل الله لاس مضبوط لګوئ بحبل الله پر سید الله قرآن دی پر سید الله قرآن دی جميعا all together جميعا all together وحدت راولي واعتصم بلکہ توحید معنی ہے دا to unite د توحید لټل معنی سره to unite people نو دا کلمه ده دا مونږ بس په یو پړي باندې تړي په یو رسای مو تړي د ټوله دنیا مسلمانان په یو رسای تړي خو دغه وحدت صرف هغه وخت چې مونږ په مسجد کې امام سره ولاړ صحیح او یا هغه وخت چې عرفات په خدای ته ولاړ صحیح شو and the moment we get out of the house of Allah تو خپل خبرې کوي حالانکه دا خو روزانه 5 وخته الله تعالی کمیونټي ته ټریننګ ورکوي چې تاسو یونټي پیدا کړئ صحیح او په کال کې یو ځل امت ته ټریننګ ورکوي چې تاسو ایز امت یو وحدت پیدا کړئ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تفرقه بازی مه کوئ ولا تفرقوا نو اوس بعضې خلک دا غلط طریقې سره اپلای کوي څه ته د امامانو مذهبونو ته چې دا تفرق دی دا حنفي دی دا شافعي دی دا مالکي دی دا مونږ دا یونټي ده دا تفرق نه دی دا څه شی دی دغه د څلورو ائمو دا اختلاف څه شی دی دا په الحقیقت یونټي ده د دې وجه بابا عبدالرحمن هغه
ډېر عجیبه خبره کړې ده. وی شاه جهان او اورنګزیب غوندې اشراف، شاه جهان او اورنګزیب څوک؟ مغول بادشاهان. چې شاه جهان او اورنګزیب غوندې اشراف، صدقه شاه د منصور غوندې لنداف. ورپسې دویم شعر ویلی دی چې دا څلور واړه مذهبه سره یو دي. دا ډېر ښه شعر دی، زما ډېر خوښ دی. سیف الله خان دا سره ولیکه بیا چې دا څلور واړه مذهبه سره یو دي، خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف. هغوی دا څلور واړه مذهبه څه دي؟ یو دي، خو دا ما او تا پې دښمني جوړه کړې ده. حالانکې د دې امامانو یو بل سره دښمني نه وه. دوی خو د یو بل شاګردان، امام مالک د امام ابو حنیفه شاګرد، امام شافعي د امام مالک شاګرد، احمد بن حنبل د امام شافعي شاګرد، امام بخاري د احمد بن حنبل شاګرد. خبره د انقرار زمونږ بابا چې دی دا ټول استاد دی، دا ټولو مشر بابا دی، دې ته غور دي کوئ. تاسو ورته وایئ نو د دې حیثیت داسې دی. ما ته وګورئ چې مرکز کله یو وي نو دا موږ ورته پرکار وایو. تاسو هم پرکار وایئ؟ ها، نو دا پرکار چې مرکز یو وي نو ډزنټ میټر چې دا پرکار ته څومره لوی وړوکی کې دایره به دایره کټ کوي نه، دایره به دایره سپورټ کوي. سیف الله خان دا زما ګوتو ته ګوره، دا پرکار تا دومره کولاو که دا یو دایره جوړه شوه، صحیح مرکز مه بدلوه. اوس دا پرکار لږ نور سیوا کړه، دې هغه بله دایره محفوظه کړه، بیا یې لږ نور سیوا کړه، دې هغه دوه دایرې محفوظه کړه، بیا یې لږ نور سیوا کړه. خو که کم وخت تا یوه دایره راکړه د دې مرکز نه، د مرکز نه لږ غوندې نیم انچ هم داسې شوې او بله دایره هم په هغه میجرمنټ باندې راکړې نو سم ویه دا دایره به دا بله دایره کټ کوي. دغې ته تفرق وایي چې مرکز بدل شي، دغې ته تفرق وایي. صحیح. نو د دې امامانو مرکز ایک یو دی، قرآن و سنت. څه شی دی؟ مرکز ایک یو دی، قرآن او سنت. خو د چا پرکار دوره دی او د چا لږ لوی دی، د چا د هغې نه هم لوی دی. وذکروا نعمت الله، یاد کئ نعمت د الله تاسو باندې. اذ کنتم اعداء، کوم نعمت؟ اذ کنتم اعداء، ځکه تاسو وئ دشمنان خپل مینځ کې. نو عربو دوی خو په معمولي خطا باندې په سلګونو مړي کول، دا زموږ د پښتنو نه هم زیاتې ونیو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ جوڑ راوستو، تڑونی راوستو. تالیف مانا سو الفت پیدا کر. فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ الفت راوست میزدزنو استاسو کی. فاصبحتم بنعمت اخوانا، وگرزے دیتاسو پا نعمت دا اللہ بانے رونا. وکنتم علا شفا حفرت من النار، او ویتاسو پا یو کنارا حفرت تاسو تا کنده او وی تاسو پا کنار دیو کنده من النار دا اورنا. فانقذکم منها، اللہ تعالی محفوظ کئی بچ کئی داغینا. کذالک یبین اللہ، دا رنگ بیان اللہ تعالی تاسا آیت الاقبل. لغلکم تاتدون، دا دید پارا چه تاسو ہدایت واقعی. ولتکم ملکم امت، خامخاوی دی پتاسو کے امت یو امت. یدعون الى الخیر، چاگئی دعوت ورکی نیکی طرف تا. ویأمرون بالمعروف، او امر کئی دنیکی. وینہون منکی عن المنکر، دا بدائنا امر بالمعروف او نحی عن المنکر. واولائک هم المفلحون، ادغا کسان کامیاب خلق دے. نوزدلتا اللہ تعالیٰ وی ولتکم منکم، وی دی تاسو کی امت یو ڈالا، تاسو کی یو ڈالا وی چاگئی دعوت دا کار کئی چی امر بالمعروف کئی او نهی عن المنکر کئی. و تاسو لرشی آیت نمبر 130 ومکتل کنتم خیر امت، یی تاسو خیر امت، بہتر امت. اللہ تعالیٰ طول امت رسول پاک تو تاسو طول بہتر امت ہے. اخرجت للناس، تاسو پیدا کری شوی د انسانیت د خیر د پارا، د طول انسانانو د خیر د پارا. نو کم خیر بور کوئی؟ تأمرون بالمعروف، حکم بکوی د خیر خبره. وتنهون عن المنکر، امنا کوي بخلق د ناکار کارونه. منع کوي بخلق. نو کیپ ان ویو دا آیت نو پته ولګی چې ولتکم منکم کی یو ډله مراد نه ده. ولتکم منکم کی یو ډله مراد نه ده، بلکې دا منکم کی دا من دی. منکم د دې من په عربي لغت کې دوه استعمال. یو ته وایي من تبعیضی، څه ورته تبعیضی معنی سمفیو بعضی بعضی، او یو ته وایي من بیانی. یو ته څه وایي؟ نو دا من تبعیضی نه دی، دا من بیانی دی. ولتکم منکم امة معنا دا نه ولتکونو امه، تاسو د خامخا هغه ډله یئ تأمرون بالمعروف چې دعوت کار کوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. صحیح شو؟ نو دا ته مسله ولیکه
چې دعوت دا د پیغمبرانو په دوه اهم وظیفو کې یو وظیفه ده. دوه اهم وظیفې د پیغمبرانو، دعوت او دویم جهاد. دعوت د افرادو اصلاح کوي، دعوت د څه کوي؟ د افرادو اصلاح کوي. او جهاد د اوطانو اصلاح کوي، د وطنونو اصلاح. دویم دعوت په حکمت کیږي، دعوت په څه کیږي؟ په حکمت. او جهاد په قوت کیږي. دعوت په حکمت کیږي او جهاد په قوت کیږي. دعوت سره عقیده بدلیږي، دعوت سره څه کیږي؟ عقیده بدلیږي او عمل بدلیږي د انډیویجوال. دعوت سره عقیده او عمل بدلیږي او جهاد سره نظام بدلیږي، نظام بدلیږي. اوس دعوت دین طرف ته دا فرض کفایه ده یا فرض عین ده؟ فرض کفایه ده یا فرض عین؟ نو که فرض کفایه نو چې خلق دا وظیفه سره ته رسوي نو نور امت غاړه خلاصي. خو چې فرض عین وي، دا مذهب د جمهور دی، د میجارټي مذهب دا دی چې دا سره فرض عین دی په امت د رسول پاک باندې. دا فرض عین دی لکه د ماسخوتن منځ. نو که زما په کور کې زما قضې منځ کوم زموږ غاړه خلاصي، دا زما ځان له ذمہ داری ده، زما د زوی ځان له ذمہ داری ده، زما د لور ځان له ذمہ داری ده، زما د ښځې ځان له ذمہ داری ده. فرض عین دی. فرض عین چې دیو په ادایګۍ باندې بل غاړه نه خلاصيږي. نو دا فرض عین دی. چې فرض عین دی to what extent? to the extent of your knowledge as you know. چې څومره خبره باندې ته پوهېږي، څومره حده پورې چې ته په کومه خبره پوه شوې هغې ته دعوت ورکول ستا ذمه داري ده. او دعوت دې سره به یو سړی کنوینس کې سړی کې کنوینس کې نمبر 1. نمبر 2 اټریکټ کې به ځان طرف ته چې تا طرف ته رغبت پیدا شي. څه وشي؟ رغبت پیدا شي، ستا خبرې ته غوږ کېږي، تشویق شي ورته. ناشکر انسانان ډېر کمتري، د هغه به هېڅ اخلاقیات نه، لہذا چې احسان ته به احسان نه وایي. کنې د انسان ضمیر دا دی چې چا ورسره یو وخت کې څه هم احسان کړی دی هغه احسان مني، تابع د احسان دی. نو عرب وایي الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان بنده دی. نو چې احسان دې ورسره وکړه دی به ستا خبرې ته هم غوږ کېږي. صحیح؟ نه که بیا ورته ووایي د anyhow انسان د احسان بنده دی، هغه بیا خبره رد کوي نه. نو دعوت باب کې به همیشه دغه طریقه کې چې انسان تشویق کړي او لږ ځان ته راغب کړي. نو راغب کېږي سړی خیراتي نه، راغب کېږي سړی خیراتي نه، خو څه احسان به ورسره کې in one way or the other. ورته ولیکه چې د دعوت په باب کې دوه شیونه اهم دي، یو حکمت او بل تشویق کول. نو حکمت وي په خبره کې چې خبره وکړي د دانایۍ، او تشویق کول دا وي په احسان کې. تشویق کول څه دا وي په احسان. اوس دغه دعوت یوازې غیر مسلم ته نه ورکېږي، دا مسلمان ته هم ورکېږي. او دا دعوت مسلمان ته د دې دپاره چې دی په دین باندې عمل شروع کړي. چې ټول مسلمان په دین باندې عمل شروع کړي. یوه د دعوت دوه پیلرې دي. څه شی؟ دوه پیلرې، دوه پایې دي. یو علم چې په خبره ځان پوهېږه، چې دعوت ورکړي چې خبره باندې په خپله خو پوهې بل څه ورواړی. صحیح. او نمبر 2 ذکر. د ذکر معنا دا ده چې الله دپاره به دا دعوت ورکړي. د ذکر معنا ده چې دا الله به یاد ساتي چې دا دعوت څه دپاره کوم؟ الله دپاره. دا نه چې سړی مالدار دی که سبق کې را شروع شو کې دې سبب څه پیسې میسې، نو د الله یاد به لري، د الله دپاره به ورکړي. علم بغیر د ذکر نه ظلمت دی، تیاره ده. چې علم دې وي د خدای یاد نه کړې نو دا څه دي؟ ظلمت دی. او ذکر بغیر د علم نه خدای یادې عبادت هم کې خو پوهېږي پرې نه، فتنه ده. او د دعوت د حرکت بغیر د علم او د ذکر نه دا څه انټرټینمنټ دی. دعوت ورکول چې نه در کې علم وي نه در کې ذکر وي نو دا څه شی دی؟ دا څه انټرټینمنټ دی، وخت تېرول دي. نو ټو پاس یور ټایم. او سره په پوره دین باندې د عمل کولو رغبت او شوق پیدا کېږي. یعنې کله چې ته دعوت ورکوې نورو ته نو دا خبره ستا په ذهن کې پخېږي. یعنې چې ته بار بار خلکو ته وایې یا په یو طریقه یا بله طریقه یاره دین زده کول غواړي، قرآن زده کول غواړي، سنت زده کول غواړي، موږ مسلمانان یو، دا کول غواړي، دا کول غواړي، دا کول غواړي. نو ته خو هغه ته رغبت ورکړې خو ستا په ذهن کې خبره پخېږي. صحیح. نو ستا شوق او رغبت نور زیاتېږي. د دعوت ورکوونکي خپل رغبت او شوق هم زیاتېږي. دعوت سره د عباداتو اصلاح کېږي. نمبر 2 د اخلاقو اصلاح کېږي. نمبر 3 د معاشرت اصلاح کېږي. نمبر 4 د معاملاتو اصلاح کېږي. ځکه سړی دعوت چلی د دین. صحیح. نو چې د ذهن ته بار بار په خپله دا خبره ډکټیټ کوي
نو کوم ځای چې بزنس کې وي چا سره چیټینګ کوي نو فورن ورته هغه ځین سنسر ورکړي. پرون بیګار دوه کسانو سره دین خبره کوله نو کای خبر شو چې موږ ته بیګار دین بیان او په خپل هغه له چا پښه نو د معاملات اصلاح کیږي. او چې دا څلور څیزونه صالح شي نو په داسې خلکو کې د حکومت کولو صلاحیت پیدا کیږي چې عبادات هم صالح وي، اخلاق هم صالح وي، معاشرت هم صالح وي، معاملات هم صالح وي. نو نتیجه به څه د حکومت صلاحیت پیدا کیږي. اوس دا دعوت ورکوونکي ډېر د عقیدې او د عمل په لحاظ عقیدې او د عمل په لحاظ پیغمبر علیه السلام سره زیات نه زیات مناسبت پیدا شي. پیغمبر علیه السلام سره یعنی کوشش دی وکړي زما پیغمبر سره سیمیلارټي پیدا شي، مشابهت پیدا شي. چې څومره د پیغمبر سره مشابهت زیاتی دومره به دعوت کې اثر زیات وي. معنا دا چې څومره د سنت تابع وي دومره به دعوت کې اثر زیات وي. دعوت به صرف د درو خبرو ورکړي، د ایمان، اسلام او د عمل صالح. د دعوت طریقه خپل نوې به نه ایجاد کړي، پیغمبرانو چې کومه طریقه هغه وفالو کړي. صحیح شو؟ په انټرنیټ دعوت نه چلېږي. صحیح شو؟ انټرنیټ او ویب سایټ صحیح شو؟ یا کانفرنسونه سره څوک نه صالح کېږي که صالح کېږي ورسره. صحیح هوټل کې کانفرنس وي هلکه جنکۍ لګیا په یو بل سره ګپ شپ لګوي. صحیح الله دې معافي وکړي. او دا کېږي د دین په نامه. څه په نامه؟ د دین په نامه چې طریقه د پیغمبر نه هغه کې دین راځي چاته. صحیح شو؟ دا زموږ د تبلیغ جماعت ټوله دنیا کې خور تکه شه چې دغه لانجې مانجې نه کوي. دا وایي طریقه به د چا کې د پیغمبر علیه السلام چې پیغمبرانو طریقه څه نو طریقه د دعوت دا پیغمبرانو والی. د پیغمبرانو طریقه کې څه شرایط وو؟ نمبر اول چانه به اجرت نه غواړي دعوت باندې. د دې وجې جماعت والا چانه ټیکالم نه غواړي، نه چانه شی غواړي، خپل ځان له پخوي. نمبر دویم دعوت به ورکې د خیرخواهۍ په جذبه باندې. سره باندې خیرخواهۍ په جذبه. نمبر دریم په دعوت کې به نرمي او خوش اسلوبي وي. طریقه د دعوت به نرمه او ښایسته وي. نمبر څلورم د ترتیب لحاظ به ساتي په اعمالو کې. نو لومبنۍ دعوت به د کلمې ورکې چې عقیده برابر ذکر دا ټول نه اهم ده. بیا دویم دعوت به د مانځه ورکې، دې ته وایي ترتیب. نمبر پنځم خلکو ته به نه وایي چې راشئ زه به تاسو ته دعوت درکوم د دین، نه په خپله به خلکو سره شي. څه به کې په خپله به خلکو ته اپروچ کړي. پیغمبرانو په خپله خلکو ته اپروچ کړي. دلته نه به روان شو هغلته مې سبیح الله صحیح د یو سړي کوڅې ته بتلل. شپږم د دعوت په خاطر کله به کور او بچي هم پرېږدي، دې ته وایي خروج. څه وایي ورته؟ خروج. اووم کومو خلکو یې دعوت ورکړي او دعوت قبول کړي د هغوی دپاره یو مرکزي تربیتګاه به متعین کړي. نه دا شب جمعه کوو که نه دا مرکزي تربیتګاه بیا څه کړي. هر هفته چې انګلوډ کې شب جمعه کېږي څوک یو دوست بیان کوي د دې مقصد څه تربیتګاه. نمبر اتم د تعلیم او د زده کولو طریقه دې کې به درې شوي نه. اول زبانی تعلیم. څه شی؟ زبانی تعلیم. خلک به ناست وي ته به تعلیم کوي. نمبر دویم د احکامو او د مسایلو تذکره، یعنی داسې خپله کې ناست دي مذاکره وایي ورته نو وایي ملګري اودس کې فرض څو دي؟ صحیح. بل نه تپوس کې د مانځه فرایض څو دي؟ په مونځ کې واجبات څو دي؟ دې ته وایي د احکامو او د مسایلو تذکره. او دریم د عمل کوونکو علماو صحبت. د کومو علماو؟ د عاملانو چې په دغه انداز باندې دعوت وچلېږي نو دې سره څلور صفتونه پیدا کېږي. نمبر اول صحبت صالح. څه شی؟ صحبت صالح ښه ملګرتیا د الله لپاره. نمبر دویم ذکر او فکر. نمبر دریم خود احتسابي د خپل ځان په خپله اکاونټبلټي کول. او څلورم مواخات فی الله روري د الله لپاره. روري چا لپاره؟ الله لپاره. اوس امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا چې کوم سړی امر او نهي کوي د ده څه شرایط پکار دي؟ د ښو خبرو امر کوي، د بدو خبرو نه خلک منع کوي. نو یو شرط دا دی چې دی په خپله مسلمان. نمبر دویم بالغ به ځکه د ماشوم خبرې ته به څوک وکړي. نمبر دریم قدرت او طاقت به لري د خبرې.
یعنی قادر به پدې چې خبرې چل ورځي. څلورم په خپل باندې یک بندي یعنی حتی لو ته کوشش کوي چې وایلیشن نه کوي. اوس دا خو د هغه سړي صفات د امر بالمعروف لپاره څه شرایط دي؟ د نیکۍ خبره به په کوم انداز کې کوي، یعنی په کوم ظروف کې وکړي. دې لپاره شرایط نو دې لپاره شرایط نشته، خو د نیکۍ خبره هر وخت ویل شي. اوس دا هر وخت ویل شي چې بای دروغ ویل ښه کار نه دی، رښتیا چې دا ډېر لږ کمالي شی دی. صحیح شو؟ نو د دې خبرې لپاره څه ظروف نه وي پکار. څوک وایي چې نه نه دې وخت کې دا خبره مه کوه چې رښتیا ویل ښه کار دی. د نهي عن المنکر لپاره شرایط دي، یعنی بدانه چې خلک منع کوي د هغې لپاره شرایط دي. لومبنی دا چې هسې به فرض کې نه یو ناکاره کار نه چې تا ته ښه اصوب سره معلوموي چې دې ځای دا ناکاره کار کېږي نو بیا به د هغې نه منع کوې. اوس یو ځای کې قماربازي نه کېږي، یو ځای کې د فرید خان کور دی قماربازي پکې نه کېږي، او تلالی ته په قماربازۍ درس شروع کړو چې قماربازي کول ډېر لوی ناروا کار دی، دا ډېر لوی جرم دی، دا چې څوک کوي د خدای دشمن. یاره که ملګري ته لاس ویګس کې ناستې فرید خان کړه دا منکر به وجود لري دغلته. صحیح نو بیا د هغې نه بهانې ووایه. نمبر اول چې وجود د منکر. نمبر دویم یعنی د چا منکر عمل ناکار عمل پسې به جاسوسي نه کې، چا پسې به لګې نه. منکر چې دفع کې ناروا کار نو په کم از کم طریقه باندې به دفع کې، یعنی انتهایی قوت به نه استعمالې. څنګه انتهایی قوت به نه، یعنی یو منکر چې داسې په سپېره باندې دفع کېږي نو په کاشنکوب به نه دفع کې. وسایل څه دي؟ کومې طریقې سره به دفع د منکر کې؟ نمبر اول ممکن ده چې دا کم سړی دا ناروا کوي هغه ته دا پته نه چې دا ناروا دي. بعد اوقات سړی کنفیوز وي چې دا کار روا دی یا ناروا دی. نو لومبۍ هغې ته وایي تعریف بالمنکر، یعنی دا به ورښایي چې دا کار ناروا دی. نو که کله د هغه ځین کې راشي ناروا دی او په خپله پرېږدي بیا هغه ته ضرورت نشته چې ته یې مه کوه، بیا هغه ته دا ضرورت نشته چې ته ورته ووایې چې ته یې مه کوه، بس خو چې هغه پوه شي په دې چې دا کار ناروا دی نو په خپله ترې واپس کېږي. نمبر دویم خبره به ورسره په حکمت باندې کې اته چې اسکه بند شي. کله سړی انداز داسې اختیار کړي چې هغې سره سړی هسې شي ایروګنټ شي. نمبر درېیم که دغه سړی په دغه انداز نه منې کېږي نو لږه سختي به ورسره وکړي الفاظو کې. څه به وکړي ورسره؟ الفاظو کې به ورسره سختي وکړي چې شېرشاه دا کار که آینده لپاره ما چاته ووایي یا چا راته ووایي چې شېرشاه داسې کار کوي دا ناقابل موافي دی. څلورم چې که په دې هم نه منع کېږي نو ته خو سړي سره خیرخواهي کې ځکه خو یې ناروا نه منع کې نو بیا هغه ظروف به وله تغییر کې. څه به کې وله ظروف به وله تغییر کې چې څوک ورسره راځي ناروا چې ورسره شاملېږي نو هغه یې به کنوینس کړي چې ملګري هم بس شېرشاه. صحیح چې دا ګروپ ختم شي نو ناروا به اټومیټیکلي ختم شي. پنځم خدا په ظروفو باندې او په احوالو باندې سچویشن باندې موقوف ده. ورته به ووایي چې شېرشاه که آینده لپاره یې دا کار وکړو نو ګوره ما د لاسه به وال وکړې، تهدید به ورته ورکړي. څه به یې کوي؟ تهدید به ورته ورکړي. او که دا ناروا یې داسې و چې معاشره باندې بده سره چو نو استعانت بالحکومت به وکړي، د حکومت ذمه دارو ته به ووایي، پولیس ته به یې ریپورټ کړي چې دا دی کوم عمل کوي دا زموږ په دې کمیونټي کې په نوجوانانو باندې خراب اثر دی، هغې خرابوي. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، یی د تاسو یو امت یدعون الی الخیر چې دعوت ورکوي خیر طرف ته، ویأمرون بالمعروف عمل کوي د ښو خبرو، وینهون عن المنکر او منع کوي د بدو خبرونه، واولئک هم المفلحون او دغه کسان دا کامیابي موندونکي دي. نو یو بله مسله ورسره ولیکه چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د انډیویجوال مسلمانانو ذمہ داری ده، دا انفرادي ذمہ داری هم ده چې څومره هغه کولی شي، او دا د حکومت اسلامي هم ذمہ داری ده، دا د حکومت اسلامي هم ذمہ داری ده. د دې وجه په دې عربي ممالکو کې ای چونکې دا ولې چې موږ اسلامي حکومتونه دا یو مستقل منسټري وزارت الدعوه والارشاد، انت څه وایي؟ منسټري اف دعوه والارشاد مستقل منسټري ده وزارت الدعوه والارشاد. صحیح. او دا غي سره هغه تاسو تنکیر منکر وایي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر. صحیح. نکیر منکر افغانستان کې ورته دا اوس ډیپند کوي په احوالو باندې. صحیح. چې اوس احوال څه دي ظروف څه دي تصور خو بنیادی هم هغه اوس اپلای کې به څنګه یو هاو ټو فایند اوټ. صحیح. یعنی یو ځای ظروف د بل ځای نه مختلف دي، یو ځای ظروف د بل ځای نه مختلف دي، لکه باغې دپاره زمینه مساعده کړي
چې زمینه مساعده کې نو بیا به هم په هغه انداز باندې امپلیمنٹ کې نو دا د حکومت هم ذمہ داري ده. سوره حج آیت نمبر 1 الذين كسان ان مكناهم في الارض هغه کسان کچره مونږ ولا قوت ورک قدرت ورک حکومت ورک دوی لپس ما کې دوی بس کوي اقام الصلاه نظام الصلاه قائمه د اسلامي حکومت لومبني ذمہ داري څه ده نظام الصلاه قائم اول چې مرګري اذان وشي ګرځه بزي مسجد ته مونږ بکای بازار بند ټریفک بند اقام الصلاه نظام الصلاه نمبر اول. نو نظام الصلاه سره د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح وشي د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح وشي. نمبر 3 وآتوا الزکات از زکات نظام بقائمای زکات بور کوي یعنی نظام زکات بقائمای نو دې سره د ټولو مسلمانانو معاشي او معاشرتي اصلاح وشي. مانځ سره د ټولو ذاتی اصلاح وشي نظام زکات سره معاشي او معاشرتي اصلاح وشي. ځکه په معاشره کې بلا ډېرې برایي او بلا ډېرې ګندګۍ دا د فقر او فاقې د وجې کېږي. د سره وجې کېږي د فقر او فاقې د وجې. نو که نظام زکات امپلیمنٹ شي فقر او فاقه به کم از کم ختم شي ډېرې برایي به هغې سره کنټرول شي. او نمبر 3 وامروا بالمعروف حکم به کوي د ښو کارونو ونهوا عن المنکر امنه کوي به د نارواو کارونو نه. ولله عاقبة الامور اخاص الله ته انجام د کارونو یعنی ته د خپل کارونه کوه نتیجې په الله باندې پیدا وه. ته نظام صلات قائم کا نظام زکات قائم کا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا بس نتیجې به الله ته پیدا. ولله عاقبة الامور الله تعالی دې لپاره وي ځکه مونږ خو بالکل داسې وو چې لکه سهار وکړې او مازدیګر یې ریبې سهار وکړې او مازدیګر یې ریبې الله تعالی وایي دا امکان خو نشته ته دوه زر نتیجه ولې غواړې دا خو یو لنکي پروسس دی وخت به علي چې وخت والي نو نتیجه به تا ته په لاس راشي. واپس خپل سبق ولا تکونوا کالذین مکیږئ په شان دا کسانو تفرقوا چې هغوی فرقې شوي وو او هرې فرقې بلې کافر ګڼه هرې فرقې بل کافر ګڼه. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات او اختلاف کړی پس د هغې چې راغلی و دوی ته واضح احکام نو اوس پته ولګېده چې فرقواریت چې پیدا کېږي دا د واضح احکامو په انکار پیدا کېږي دا د اجتهادي اختلافاتو بنیاد باندې نه پیدا کېږي. د دې وجه الله تعالی ووایي چې دوی دا فرقې پیدا کړې وې د واضح احکامو د راتلو نه بعد یعنی خبره بالکل په شریعت کې واضح وه د دوی په دین کې واضح وه یو یې ومنله بلې فرقې نه ومنله یو یې ومنله دې ته فرقه وایي دې ته څه وایي فرقه وایي. واولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان دوی لپاره لوی عذاب دی. کله یوم په هغه ورځ تبیض وجوه چې سپینېږي به بعضې مخونه د چا چې څوک د قرآن و سنت تابع وي چې څوک د قرآن و سنت تابع وي. وتسود وجوه او تورېږي به بعضې مخونه چې څوک شرک او کفر کوي. فاما الذین اسودت وجوههم هر چا کسان دي چې تور شوي دي مخونه د هغوی اکفرتم بعد ایمانکم هغوی ته به ویلی شي آیا تاسو کافران شوي وئ پس د ایمان نه. نو کافران شوي نه دي پس د ایمان نه. نو د دې ایمان نه مراد هغه فکري صلاحیت ته چې الله تعالی په انسان کې پیدا کړی دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کېږي دی د فطرت په تقاضا پیدا کېږي. څه پیدا کېږي یعنی د فطرت صالح وي د فطرت څه صالح وي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور او پلار یا یهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی یعنی معنا دا ده چې د ماحول د باندې اثر کوي څه کی د ماحول د باندې نو دا یو مسله ولیکي چې هر انډیویډوال د طبیعت کې د دوه الیمنټ اثر وي. سو الیمنټس یو جینز څه شي جینز چې د مور او پلار طرف نه ورته کوم راغلي او دویم ماحول چې کوم ماحول او سراونډینګ ورته میلاو شوی اټماسفیر ورته میلاو شوی همدغه وجه ده چې جینز خو د دوه ورونو ون اند سیمیلر وي که نه یعنې چې د یو مور او پلار پیدا وي جینز کې څه فرق شته جینز خو ون اند دي سیم دي نو جینز خو ون اند دي سیم دي خو ماحول دواړو ته مختلف میلاو شي نو یو په یو انداز شي بل په بل انداز شي صحیح یو نه ټوپکي جوړ شي او بل نه مولوي صاحب جوړ شي ځکه ماحول دوه ته مختلف میلاو شي نو یو ټوپکي شو او بل مولوي صاحب شو. خبره ذهن کې راغله یو ټوپکي شي دا ماحول
که ماحول دې ورته ښه پیدا کړ نو سړی خالص صالح شي. ځکه جینس یې ښه دي، جینس یعنی فی نفسي جینس کې څه فرق نشته، خو بس ماحول په سړي باندې بد اثر واچوي. خو بل ځای کوم ځای ښه ماحول دی؟ افغانستان ماحول خو ډېر زیات خراب دی اوس. نه دا خو نشو ویلی چې پیغمبر نه راغلی، ځکه الله تعالی فرمایي وان من امة الا خلا فيها نذير. هیڅ یو انساني امت ما دنیا کې داسې نه پرېښودی چې پیغمبر نه دی لېږلی. اوس دا ده چې د محمدي دین دعوت ورته میلاو شوی دی یا که نه، یعنی دوی محمدي دین باندې پوه دي که نه دي پوه. مونږ نشو دا ویلی چې دوی دعوت نه میلاو. هر یو امریکن په دې باندې هغه ریډ انډین چې دلته هغه زمانه کې عرب ورته رارسېدلي، نو چې عرب نو خدای ورته بل پیغمبر را لېږلی، نه زه دا پیغمبر نه یادوم، د دې نه مخکې بل پیغمبر ورته راغلی. یعنی د هرو د دې وجې خو شریعت اسلامي دا وایي چې که یو سړي ته د پیغمبر د شریعت پته نه ده لګېدلې، خو هغه په دې مکلف دی بنیادي طور چې خدای به ایک یو مني. که خدای ایک یو نه منه دی به ځي دوزخ ته. خو که یو سړي د فطرت په تقاضا باندې خدای ایک یو منه، عقل یې متوجه کړ شیعهونو دا نظام چې دومره سموت روان دی، دغه یو ګاډی دی، دا یو کار موټر، که دې ته د دوه مختلف المزاج قسم ډرایوران کېنول چې یو یې دا پایه په یو غاړه ته وایي، بلې په پایه په بله غاړه ته وایي، نو الټیمیټ رزلټ پسې اکسیډنټ وایي. اوس دا د اسمان او ځمکې نظام او د کائناتو نظام چې چلېږي، پته لګي چې د دې شاته کوم موټیو دی یا د دې شاته کوم محرک دی، هغه دوه نه دي، هغه سره هغه ایک یو دی. که دوه وې نو څوک به ټکر خو پیدا شو. نو دې وجه شریعت اسلامي کې دا مسله ده چې هر انسان فطري طور په عقیده توحید باندې مکلف دی. هر انسان دا مثلا ضروري چې هر انسان فطري طور په عقیده توحید باندې مکلف دی. تو خدای سره شریک پیدا کړ جهنمی دی. په شریعت مکلف دی کنه، یعنی په دې مکلف دی چې محمد رسول الله ومني کنه، په دې مکلف دی چې مونږ وکړي کنه، په دې مکلف دی زکات به ورکړي کنه، نه. کله دې تعلیم ورته نه رسېدلې په دې مکلف نه دی. خدای ته بیا د هغې تپوس نه کوي چې یو ټیک ته زه خو د یو منلم خو زما پیغمبر دی نو منلی. دغه د امام صاحب مذهب دی که نه چې ما درته کوم وایي، دا د امام صاحب مذهب دی چې یو سړی مکلف نه نه په شریعت باندې نه نبوت منلو باندې، که هغه ته د هغې نه ده رسېدلی، خو په مسله توحید باندې فطري طور هر انسان مکلف دی. نو کله توحید نه منکر وي او د خدای په ځای باندې د بل چا شریک ورسره پیدا کړی، نو دی خو به ځي جهنم ته. او که خدای ایک یو منه په هر تعبیر کې منه، خدای ایک یو منه یعنی تعبیر دا چیرې د کائناتو شاته یو انویزیبل قوت ولاړ دی، او هغه انویزیبل قوت یو خدا دی چې هغه ایکسټریم پاور یعنی ایکسټرا پاور لري. څه لري؟ ایکسټرا پاور. او دویم دا دی چې هغه سره څوک پارټ نه نشته کېږي، اختلاف به پیدا شي، دا نظام به ډسټرب شي. چې نه ډسټرب کېږي پته ولګېده چې هغه د اونلی ون دی، ایک یو دی، نو چې بس دغه عقیدې وي ای ویل گو ټو جنت. وَأَمَّا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آیا تاسو کافران شوئ پس د ایمان تاسو نه، فذوقوا العذاب، هغه سړي سره خبره خو دې نه وکړه، ذوقوا العذاب اوسکئ عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب دا چې وایي تاسو کفر مو کولو. وَأَمَّا الَّذِينَ چا کسان لې ابیضت وجوههم چې سپین شوي دي مخونه د هغوی په قیامت کې، ففي رحمت الله دوی به وي په رحمت د الله کې، هم فیها خالدون دوی به وي دې رحمت کې همیشه. تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله دی، نتلوها علیک بالحق مونږ لولو دا تا باندې په حق. وما الله یرید ظلما للعالمین، ان دی الله تعالی چې اراده کوي د ظلم مخلوقات باندې. ولله ما فی السماوات، خاص الله لپاره دی هغه شی چې اسمانونو کې دی، وما فی الارض چزما کې دی، وإلی الله ترجع الامور، الله تعالی تاسو سپارلی شي ټول کارونه. کنتم خیر امت، دغه آیت ورسره دی چې کنتم خیر امت، دی تاسو بهترین امت، اخرجت للناس چې رایستې شوې انسانانو لپاره، تامرون بالمعروف امر به کوئ نیکۍ باندې، وتنهون عن المنکر منع به کوئ د بدۍ نه، وتؤمنون بالله ایمان به ساتئ الله باندې. ولو آمن اهل الکتاب، که چېرې ایمان راوړی کتاب والا خلکو، لکان خیرا لهم، دا به دوی لپاره بهتر وای. منهم المؤمنون، بعضې په دوی کې مؤمنان دي لکه عبدالله ابن سلام، سلمان فارسی، کعب الاحبار، بلا ډېر یهودیان داسې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل. منهم المؤمنون، بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي دي، واکثرهم الفاسقون، او میجارټي د دوی بدماشان دي، وکټ او ویلن خلق دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا الحمد بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمع تلاوته وأنا على النهار.